دا یو ورور سوال کړی دی او د نن سبا د زمانې سره تعلق لري او اهم دی ځکه چې نن سبا د مصیبت عام دی هغه دا چې د پبجي گیم کول څنګه دي الجواب بعون الوهاب اول خو دا خبره یاد ساتئ چې دا الکتروني چې کوم العاب دي او لوبې دي که په موبایلو کې دي که هغې دپاره جدا آلات جوړ شوي دي نو دا جایز دي خو د دې دپاره شرطونه دي لکه دا به تا د واجب کار نه منع کوي یو شرط دی ګیم وکړه خو چې تا د واجب کار واجب پرسي لکه مونځ شو تا د منځه نه وانړئ دغه شان تا د دین نه وانړئ دغه شان وخت به پکې نه ضایع کوې چې ته کله نه کله راواغستو څه خبره نه نو دغه شان په دې کې به سندرې نه وي په دې کې به بېهوده تصویران نه وي دغه شان د دې د لاسه به بغض او دشمني نه جوړېږي دغه شان په دې کې به قمار نه وي ذهن نه مې نوم و د پښتو کې د شوی قمار پیسې چې پکې لګوي جواري دغه شان دې کې به جواري نه وي دا خبرې چې پکې په دې کې یو هم راله نو که هره لوبه د هغه ناروا شو تا به د واجب کار نه منع کوي د دین نه به دې نه اړوي وخت به دله نه ضایع کوي جواریانې به پکې نه وي سندرې بېهوده تصویران به پکې نه وي دشمني به د هغې د لاسه نه جوړېږي صحیح ده کوئ هره لوبه چې یو سړی وایي زه کرکټ کوم کوه کرکټ کوم زه ځان له فوټبال کوم وکړه خو چې دا پکې نه وي دا کومې خبرې چې ما ذکر کړه محاذیر دې ته شرعي محاذیر ویلی کېږي د دې نه به خالي او که دې کې یوه خبره هم داسې راله چې هغه د شریعت خلاف وي بیا د لوبه ناروا ده نو زه اوس د لوبو تفصیل نه نشم تللی خو ما عامه قاعده ته اوس بیان کړه اوس راځو دې پبجي ګیم له پبجي ګیم دا نن سبا په دې موبایلو کې هر چا سره تقریبا دی او لوی بې مخته دي او اړه بې مخته دي دې کې په دې لوبه کې جنګ کوي او کسان به وژني او خو څه د طریقه باندې خلک یې د هر څه نه مصروفه کړي د دین نه او دنیا نه نو مشر وطن پروت دی او کشر وطن پروت دی مشر سړی به پروت دی وروره دا موبایل کې وګوره ډزه 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 او په دې کې بیا وي آنلاین رابطې کېږي او خبرې به د یو بل سره کوي نو چې ته ورته کله ووایې راشه نن درس دی که نه درس کې به کښېنو به دی به سټ وګرې او یو 50 عذر به بیان کړي او دې پبجي ته چې د کار نه راشي ښه ستړی به وي او دې ته به پرېوځي او لګیا به لګیا به که دا پبجي دی او که بل ګیم دی او که بل دی نو ګوره وخت خو یې تباه و برباد کړو وخت تباه شو ښه ورته ووایه دلته یو غریب دی یو لس ریاله به وایي که پیسې ورسره نشته نو موږ ځان له غریبانان یو خو د دې ګیم دپاره نیټ کې پیسې اچول او کله یو ګیم په پیسو میلاویږي پلی سټور نه به پیسو باندې بس ګیمونه راکوزوي نو د هغې دپاره ورسره بیا پیسې بعضو علماو په ابتدا کې د دې د جواز فتوا ورکړې وه بیا وروسته په دې کې یو بله مسله راغله دې کې مسلې ډېرې دي زه بیانوم خو یوه غټه مسله چې پکې راغله کوم نوی اصدار چې د دې راغلی دی او
دا ګیم یې اپډیټ کړی دی نو په هغې کې بیا دا مسله راغلې ده یو پارټ پکې داسې دی چې ته پکې بت ته سجده لګې بت ته به سجده ولګې یا به ورته لاسونه څنګه چې هندوان داسې بت ته هغې شان به ونیسي لږ ساعت ته به ودرېږي نو بیا به تا ته اسلحه میلاوي او بیا به ته په دې پارټ کې مخکې ځې او بت ته سجده څه شی دی شرک دی واضح صریح شرک دی نو د دې دلاسه بیا اهل علمو فتوا ورکړه کله چې دا اخرنی اصدار راغی او دوی دا ګیم اپډیټ کړو چې دا ناروا دی صرف د یو وجه نه ده که نه د یو وجه نه ده په دې کې سندرې هم دي په دې کې سندرې هم غږېږي په دې کې د زنانو په شکل جوړ شوي زنانه پکې وي او د هغوی بېهوده لباس دا پکې وي او بیا اهمه مسله په دې کې لایو چیټینګ رواني خبرې کېدې یو بل سره دا ټول نو په دې کې جنکۍ مې هلکانو مې نو د پردو جنکو سره وبکې خبرې اترې هم کې ګپ شپ هم لګې دا ټولې خبرې چې په دې کې رادن نه شي نو دا لوبه څه شوه ناروا شوه غوږو ته کولو کې دا لوبه ناروا ده چې یو سړی په خپل دین باندې غیرت کوي په خپل الله باندې په پیغمبر باندې نو دې قسمه لوبونه به ځان لرې ساتي بلکې د مؤمن شان دا دی ځکه دا د سلفونو دا قول نقل دی وایي د مؤمن سره دومره وخت نشته چې په فالتو کارونو کې تېر کړي نو بیا ناروا خو ناروا دی هغوی فالتو کار ذکر کړی فالتو کوم کار ته وایي چې بې فایدي ګناه پکې نه خو صحیح بے فائدی وی مؤمن بے فائدی کارونه نه کوي نو مؤمن حرام کارونه څنګه کوي بیا او بیا په دې باندې په ګنټو ګنټو وخت ضایع کوه او د دې دپاره چې کوم غم او خفګان کوي لکه اوس مثال کې دی وویشتی شو په دې کې څه شو وویشتی شو نو په دې به دې دومره نه خفه شوی چې دنه مونځونه تېرېږي جومات کې الله اکبر خو په دغه ورځ څه خفه وي ولې ځکه چې دی وویشتی شو په دغه ګیم کې نو واړه پې مخته دي او لوی پې مخته دي او بې تعلیمه ما لیدلي بې تعلیمه چې الف ورته ولیکي وایي دا څه دی هغوی دا لوړلی او هغه هم پبجي کې لګیایي او چې ورته راشي قرآن ته کښېنه لږ قرآن ووایه که نه زما بس جبه نه راوړي په دې وخت تلی د قرآن وخت لاړ د حدیث وخت لاړ د درس وخت لاړ د مونځ وخت لاړ او د پبجي وخت اوس راغی تعلیم به یې نه خو دغه یې زده کړی دی چې دا ګیم به څنګه چلی ګوره شوق دی ځکه زه تاسو ته وایم که ستاسو د علم سره شوق یې زده به یې کوي شوق غواړي محنت غواړي اخلاص غواړي څنګه چې دغه ګیمونو والا په دې ګیم ځان پوه کړو نو زموږ خو دا امید دی الحمدلله زموږ سره خو چې کوم کسان دلته دې درسونو کې کښېني په هسې الله ترې ساتلي او کوم چې پکې اخته دي نو هغوی نه ذهني بیماران جوړ شوي دي ذهني بیماران صرف دا ګیم نه لکه بل ګیم کې لګیا دی او دلته مؤذن وایي حي على الصلاة حي على الفلاح او دله حیا نه ورځي د الله نه چې دی دا بند کړي زه درځم زه د ما پارټنر یې ختم کړی زه درځم زه هغه مونځ پاتې شي بیا وایي الله رحم نه کوي په موږ باندې زموږ دا حالات ولې وي ګډوډ دي حالت به نه ګډوډ کېږي چې مؤذن اواز کوي راشئ راشئ د کامیابۍ طرف ته کامیابۍ ته پرېښودي کوم ځای نه به کامیابي راشي کوم ځای نه به برکت راشي کوم ځای نه به موږ ته سکون او ارام میلاو شي په دې ګیمونو کې وختونه ضایع کول په دې کې ناروا تصویران کته په دې کې پردو جنکو سره رابطې په دې کې پیسې لګول پیسې ضایع کول بچو ته ضرورت دی د رزق هغوی له ولېږه پرېږده بچي به دې خوشحاله ژوند تېروي په ځان یې ولګوه د الله په دین یې ولګوه راولګي دې په دغه ناروا کې دې ولګولې نو دا خبرې
دا کمی چې ما ذکر کړي دا په دې ګیم کې شتي که نشتي که نه جو ما ته ووایي اوس پکې دا پاټ هم راوتی دی بس ګیمونو کې دا پاټونه شتي ما یو ګیم لیدلی و نوم یې راته نه دی یاد نوم رانه هېر شوی دی وخت کېږي چې یو ویډیو مې لیدلې وه یو عالم پرې خبرې کولې او عالم هم په دې باب کې لګي او عربی عالم و چې د خپل ماشومانان د دې قسم ویډیوګانو نه ساتي په هغې کې دا و چې په ځمکه باندې قرآن ایښودی ته په هغې خیږي او څنګه چې د ملګري وویې نو بعض پاټونه پکې داسې راځي چې کعبه به ولي میشن څه دی کعبه به ولي دا کعبه چې تا نه ویشتي ته مخکې نشي تللی الله نه یره پکار ده یعنې دومره دې ګیمونو یو سړی مجبوره کړو چې کعبه باندې ډزې وکړه نه نه چې دا ګیم دی ګیم دی ته لکه د الله کور یې تا ته جوړ کړی دی داسې اوس تصویر یې تا ته جوړ کړی دی او ته پرې ورځې قرآن کریم تصویر جوړ کړی ته بې له پاسه خیږي اصل کې میشن په دې کې دی چې دې مسلمانانو ته د دوی هغه مقدس ځایونه او د دوی مقدس کتابونه او دوی په زړه کې چې کومې خبرې ځای لري چې هغه دوی ته سپکې شي دا پکې مقصد دی نو کله چې په ګیمونو کې دا خبرې راغلي باسې د سوال خو د ورور د پب جي باره کې کړی خو که دا پب جي دی او که غیر پب جي دی هر شی چې دی چې دا خبرې پکې دننه یي نو بیا به ترې ځان لرې ساتي خپل بچي به ترې لرې ساتي بچو سره دا محبت نه دی ګورئ دوی له په مخه موبایل یې ورکول او بعضو سره 24 ګنټې موبایل 24 ګنټې مخکې ورځو کې یو ډاکټر لګیا و وی مخکې به موږ د دې سټ د اپریشنونه او د سټ د هډوکي اپریشنونه د هغه کسانو له کوم چې 70 کاله عمر به و 80 کاله عمر به نقصان به یې راغلی و په دې سټ کې اوس وی بعض ماشومانان 7 کاله 8 کاله عمر کې راغلي موږ له اپریشنونه کوو دې داسې مشران هم سټونه خراب شو او سټونه په ځکه خراب شو دغې ته نه شي داسې ارمان چې دا سټ خراب شوی د قرآن تلاوت ډېر کړی کتاب یې کتی یو مفید څه کتی په موبایل کې په کمپیوټر کې بیا هم زه سټ یې خراب شو نو خیر کار یې کو نو سټ یې خراب شو څه کې په موبایل کې گیم کو او زنان هم په دې غم کې اخته دي او ماشومان هم الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او د ښځې او د خاوند هغه رشتې هم کمزوري شوي دي دا مسله اهمه ده ځکه موږ لږ تفصیل وکړو رشتې هم د دې د لاسه کمزوري شو لکه چې ښځه خپل موبایل کې لګیا ده او خاوند خپل موبایل کې لګیا او بچي په خپلو موبایلو کې لګیا دي امینه محبت یو بل سره وخت پاس کول یو بل سره ګپ شپ یو بل سره ډوډۍ خوراک ډوډۍ ته به کښېني لکه راشه او درن بس آخري پاټ کې راشه جنۍ ته به هغوی بس زه لګیا یم ښځه به ځان له سړی ځان له ډوډۍ وخوري ښځه ځان له خوري کور نه مینه محبت او دینداري او برکت او اخلاص او هر څه لري نو ځکه تاسو ته دا وایم چې په دې مه خوشحالېږي بس خوشحاله شوي زموږ هغه خو موبایل مو لا بلوز واخېسته اوس لوی شوی دی وایي په دې خوشحاله شوی زما زوی لوی شوی دی اوس قرآن وایي هماغه لور اوس حدیثو کتاب هم شروع کړی په دې خوشحاله شي مونځ کوي وایي په دې خوشحاله شي هماغه زوی زلمی شوی دی سوچه ګیره یې ده په مخ باندې مزېداره په دې خوشحاله شي د سړو سره کینی پاسي په دې خوشحاله شه د علماو سره کینی پاسي په دې خوشحاله شه په دې مه خوشحالېږي چې مولا یې پیډ لېږلی او مولا موبایل لېږلی او زموږ د پښتانه دې قیسو سره نه و عادت نو ځکه بیا هغه پښتو کې متل وي نادیده چې پدیده شي نو څه شي رڼا ورځ پې توره شپه شي نو چې یو سړی د یو شي سره نه عادت او ویني اول پیر بس بیا دې د هغې دپاره هر څه تباه کړي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي